پوښتنه مې د شیعه او سني په اړه ده. شیعه او سني دا چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه و دا خبره نه، او دا مسله ډېر وروسته شروع سوې وي، خو زه تاریخ دقیق نه پوهېږم، خو زموږ نبي صلی الله علیه وسلم نه شیعه و نه سني و. سمه ده. او بل سوال بله ورځ تا د یو بل نفر سره بحث کوئ د شیعه او سني په اړه، او داسې چې ما واورېده اکثریت شیعهګان ته کافر بولي. ښه، اوس به راسو دې ځای له اوله سره بیا را شروع کړي، د ټول مؤمنان مسلمانان ورباندې پوهه سي. ګورې د زړه سرونو، زه به یو دلته دا کمپیوټر درته راخلاص کړمه. دا ډېر ملګري دوستان دا فکر کوي چې قاري صاحب دا خبره کوي، او دا ډېره مهمه مسأله ده. عمر جان که ورته متوجه سي، کمپیوټر خلاص کړم درته دا ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته وایم. زه غواړم په دې چې دغه مسله ډېر په خلاصه شکل نقده، یعنی نقده چغده په لاس باندې درسي نه نه صحیح ده. هغه خبرې ډېرو علما خپل نظرونه لري، خو یو خبره دا ده چې د الازهر پوهنتون کوم فتوا چې ورکړې وه ما واورېده چې موږ په هېڅ وجه نه سوه چې یو مسلمان اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله کلمه یې ویلي او په هغه ژبې ویلي او په زړه کې تصدیق کوي، موږ کافر ورته ووایو. نو ډېر شیعهګان ګوره د زړه سره دا د ټولو مسلمانانو همدغه خبره ده، د ټولو مسلمانانو همدغه خبره ده. مسلمان ته یو وار خو یو څوک مسلمان وي، یو وار خو یو څوک کلمه وایي، یو وار خو څوک د کلمې قائل وي. وقربانه کوم کلمه خو قادیانیان هم وایي، کلمه خو یهودیان هم وایي، کلمه خو نصارا هم وایي. خدا کلمه خو وایي، خو کلمه لومړی بخش وایي، دومه قادیانیان خو ټوله وایي، قادیانیان خو ټوله وایي اشهد ان محمد رسول الله. قادیانیان ګوري دا کلمه ویل دا داسې نه راځي په روایاتو کې. تاسې د کلمې په اړه باندې ټول روایتونه وګورئ. من قال لا اله الا الله بالصدق، وصداقت سره. صداقت یې څه شی ده؟ صداقت یې هماغه څه دي چې د اسلام ارکان به منې. دوی اوله سر په همدغه کلمه کې له تا سره اختلاف لري. ته په دې خبرې تا ته وایي ته نه مسلمانېږي په دې کلمه سره تر څو چې دې ولایت نه یې قبول کړی، یعنې اشهد ان علي ولي الله دې نه یې ویلی، ته مسلمان نه سې کېدلی. اوس دلته خبره دا ده ودې تر ملوجو ته موږ خو ټول احترام لرو. او یو بله خبره مه کوه، بله خبره مه کوه. د ما په طبیعت لږ ځان را سره پوه که داسې نه یي چې بیا قصه سره خرابه سي. یوه خبره خلاصه نه وي بیا بلې خبرې ته منډه واخلي. د الله بندګانو لیک دغه ما کمپیوټر درته خلاص کړو، د الله بنده چې مل یو علمي شخص به یې هغه ته بیا بلې ته منډه پسې واخلي، بیا بلې ته منډه پسې واخلي. الله بندګانو موږ په تاسو باندې شفقت وکړو. ته اوس همدغه کس چې دا ته ورته مسلمان ورور وایې، که دغه کافر درته ویلي و او په لسګونو کتابونه مې درته راواخیستل چې ته سني یې کافر یې مسلمان نه یې، بیا زه خو الحمدلله سني یم. اوس وخت عمر جانه څه شی ویل؟ وایي سني یم مسلمان. ښه، د ما د بل اکاونټ کامره تاسو را خلاصه کړي. آپشن قاري صاحب په بخښنې سره واچو نسته اکاونټ. خبره دلته دا ده د زړه سره الله په ذات قسم موږ د خلقو موږ نفس وختل چې موږ څه شي چې موږ نفس وختل چې یو اسلام ته راولو. چیرته راولو؟ اسلام ته. کاری سره د میک بند شو کامرې آپشن در راغلو. زه په دې میډیا کې اوس لیک داسې د یتیم غوندې سوی یم نه. الله دې نه کړي خیري. نو خبره د ما د ابابیلو د لمان سره نه. ښه، ګوره د زړه سره د الله په ذات قسم چې دې ټولو خلقو ته موږ د خیر اراده لرو. زه دې ته حیران پاتې یم چې تاسو د ما خبره را اخلئ. د ما خبره زه به تاسې ته د دوی په زرګونو کتابونو په زرګونو علما به درته وښیم چې اهل سنت مسلمانان نه دي. دا خبرې ته مو ولې فکر و سوچ نه؟ دا د دوی کتاب ده،
ورسويلي كدر سر عمدة المطالب دادي الحاج السيد سيدهم ده التقي الطبطباء القمي دادي دوي لوي سيد محقق عالمي ده يدي جلد أول ده يدي صفحة ده سكرين زليك در تغطر 208 لمبر صفحه ده اول جلده واستاسو په دې ځای کې وګورئ وأي أن الإسلام والدين لا يتم إلا بالولاية وأي مسلمان نسي جوړې دلای د تا دین نسي پوره کېدلای تر څو دي أشهد أن عليا ولي الله نيويلي يو فمن لا يكون شيعيا لا أخوة بينه وبين شيعي څوک چې شیعه نه وي نو هغه د تا ورور نسي جوړېدلی او نه به ورور ورته وایې یوه خبره ښه راته متوجه سه قربانه کنیسه لاندې په همدغې صفحه کې وایي وحیث أن السني تاويل زي سنية مكانه والحمد لله ليس مسلما داوي مسلمان ندى خرات متوجه قربانا كديسم بيبسي قرزة كتابي مدرته خود النوتي كدرس لاني بسواي وي الوجه الثاني أن غير شيعي نورتو بسوايا سامده چه شيء كافر ما ویلی دی کده ویلی دی د سید سی ویلی دی د مرجع زه یو خبره درته وکم قاری سه ته د استانه ډیر علماء دي چې هر یو خپل نظر لري دا به یو عالم د ال تشیع به چې ډیر تون راو نفر به دا به اصلا زه درته یو بل خبره وکم دا ممکن علوي اصلا دغه د دولس امام قومي شیرازي دولس امامه دي د اوس په دنیا کې بل کتاب تریوم بل کتاب تفسير كنز الدقائق العالم العارف المير قرأ للمفسر الكبير والمحقق دا دوی لوی مفسر ده لوی محقق عالمي ده تفسير كنز الدقائق وصغوكسة ويعلم دي كتاب الجزء الثاني جلد درسر لكي دا دي موغ خلق شي طول عمري دوكا كرياس قام دغسي دوكا كرياس 240 صفحة ده كنز الدقائق ويعلم أن هذا الخبر يدل بصريحة على كفر أهل السنة وإذا پورته چې کوم روایتونه دي داسې مې وایي درته بیان کړل وایي دا په صراحت سره دلالت کوي په کفر د اهل سنت والجماعت باندې یو دا څوم سو دوم اوس دې ځای ته وګوره یالا بندگانو دا کتاب ده أنوار النعمانية دا دي رئيسة العلماء لوي محدث ده نعمة الله جزائري ده السيد نعمة الله الجزائري ورست ينوم در تخيل فقد دم ريادة سروسة كتاب ده سرنوت الأنوار النعمانية دوام جيل 208 صفحة فدي زي توقوري دلتا داي در تليكي وإن النبي عليه السلام نداري روايت ويمغلرو سنواصب بڅنګه پیژني وای کدی کو علي رضی الله عنه باندې ابو بکر او عمر مخکې کړل دا ناصبی ده خاوس بدلته لاندې راسو د امام ابو حنیفه رحمه الله وای اول ناصبی ده بیا دلته پس لاندې ورته وګوره په امدغه ځای کې دی الله بندگانو زخه کتابونه د دې لپاره ډیر شي نه درته خیمه بیا د تاسو غندي خلق سي په كتابونه ومطالعه کې معلومات نه لري په دغه خاطر م ډیر احتیاط می کړی ده وای روى الصدوق في العلل
علل الشرائع د شیخ صدوق د دوی لوی محدث ده دی وی روایت راوړی ده ابي عبد الله عليه السلام ته وی چا ویل في قتل الناصب ناصبي قتل څنګه ده چې څوک ابو بکر او عمر او عثمان له علي رضی الله عنه مخکې مني قال حلال الدم دا حلال الدم ده لیکن مال تر راغلا کړی او رايوړي حلال الدم د چا مرګ حلال ده د کافر کې د مسلمان د کافر چا مرګ روان یو دا بل کتاب ودلته ګوره لما سره بیخي ډېرې خبرې دي بیخي دومره شیان را سره دي دغه ده ګوره چې بیا یې پسې درته ښکاره کړه انوار النعمانیه د امغه کتاب ده لاندې نامو ته ګوره عادي کسیم نه درته ښیم چې یو تعصبګر ملا به وي دا محدثین دي دا عادي ملایان نه دي د زړه سره العالم العامل والكامل الباذل صدر الحكماء ورئيس العلماء السيد نعمة الله جزائري دی په دې کتاب کې جزء الثاني دوم جلده همدغه خبره راوړې ده مالونه یې ځینې غلا کړي وی وزنی وینه تویولې درته حلال دي په اوبو کې غر کړي وغیره وغیره او ټول روایتونه بسند صحیح روايتنا دي الله بند دي ملا خبر نه دي امام الصادق عليه السلام قلت لابي عبد الله عليه السلام دي ملا خبر نه دي زړه سره او کله وخت زیو کتاب درته پیش کوم ګوره په دې ځای کې خادعت دې ځای ته وګورئ الدلائل في شرح منتخب المسائل ګوره دې ځای ته وګوره دې زړه سره دا ملا نه دي دا د دوی سيد الطائفة سردار دي دولس امامه وشيو دا اوس په افغانستان پاکستان ایران په دې منطقو کې دي ته دولس امامه وای دا یې سردار د دې دا لاندې خپل ټاپه ده پسې او د دې جزء الرابع ده او په همدغه ځای کې دغه خبره کوي الوجه الثاني چې لشينه بغیر چې بل څوک ده دا مسلمان نه ده او په دې کې وای هیڅ حرمت نسته لشينه بغیر چې څومره خلق دي وای ډېر روایتونه چې دا ټول وای په دې دلالت کوي چې لشينه بغیر دا ټول خلق وای کافر دي اوس که په دې ځای کې نورې خبرې درته دا ده پسې ګوره دا امام خمیني صاحب محترم ده دا دغه خپل کتاب ده تاریخ امام خمیني په همدغه ځای کې دغه خبره تاسې وګورئ چې په صحابه باندې لعنت وایي په معاویه رضی الله عنه باندې لعنت وایي او د هغوی منونکي ټول جهنمیان بولي و دې زړه سره دا که اوس زه تا ته پیش کوم قسم په خدای کې سبا ته هم پای ته ورسېږي بیا یوازې یوه خبره دا ده یوه خبره زه تا ته دا وکړم هر شی سره چې مخامخ سي ته ورته ووایه ورته د ابوبکر او د عمر په شان کې ته څه وایې د رساله درته وایي دا مرتد سوي دي دا کافران سوي دي او دا د وګوره چې دا خبره هم په کامره مې غټه کړه امرجنسي دغه ورور ته هغه خپلې شرعي هغه غاړې ورباندې خلاص کړو نور زموږ خبره له چا سره نسته ښه د زړه سره ورته غوږ دا كتاب ده شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور العلامة الحاج ميرزا أبي الفضل الطهراني دي جزء الثاني دوم جلده فدي زي كيو غورا دي زول سر بالحديث الصحيح ويني كاينه ويني دا غرور څه شي نوم یو منام ما اخلاص ساته منان سي قارئ بتاثر بزياده قطعي الصدور المنقول في كتب الإمامية مستفيضا بل متواترا متواتر يعني سي شك وشبهه بكني وداسي روايتنا دي دولس إمامه وبكتابونك أن صادق عليه السلام إمام الصادق عليه السلام قال بيوي لما مات رسول الله ارتد الناس إلا ثلاثة قال سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتسو طول صحابة طول أمهات المؤمنين وي مرتد سول يوازي دري كسن دي مرتد سوي رواية مخي من ارتخكارك للسي رواية بالحد صحيح قطعي الصدور متواتر إلا 4 سلمان وأبو ذر والمقداد وحذيفة طول يولك وشل زر صحابة ويطول مرتد سول أمهات المؤمنين طول مرتد سول ودي لا بنده
که نه پوهېږي ورته پوهه مې کړه. لیکن داسې مه کوئ سیدي ابن عابدین الشامي رحمه الله تر فتوا لاندې راسي. دا د احنافو 600 کاله مخکې عالم تیر سوی ده. هغه بیا بله خبره کوي، هغه که مې اوس درته ښکاره کړه څوک چې وایي دغه خلقو ته کافر نه وایي، دا وایي خپله کافر ده. خو د یو مسلمان کافر ویل ډېر اسانه خبره نه ده. دا یو یعنی یو مسلمان ته هم کافر نسی ویلی کنه، نه مسوه چې هیڅ مسلمان ته موږ کافر وایي په هیڅ رقم. امام صادق علیه السلام چې وایي ویلو که 4,000 کم و زیات صحابه ټول مرتد سول، کافر سول. دا څه شی دی؟ خو هغه د خپل کاری غلی شه، هغه وایم د خپل مشکل ده او دا خپل کفر دی چې مسلمان ته ناحق کافر وایي. امام صادق ګوره دا املا نه ده، دا د دوی په 12 امامه و کې د دوی 6م امام ده. یو اوس یوه بله خبره زه تا ته وکړم، بله رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې خو به انشاءالله غیرت درځي. ښه یو دقیقه دا د اوس یې درته ښیم. د عائشې ام المؤمنین رضی الله عنها دا د دوی تفسیر ده. زه چیلنج ورکوم د دې ټولو ملایانو ته چې رادسې دا تفسیر دی، دا 12,500 کاله کم و زیات 1200 کاله مخکې دا تفسیر لیکلی سوی ده. یعنی 1000 کاله مخکې دا تفسیر لیکلی سوی ده من اعلام قرن الثالث الهجري، یعنی 1200 کاله مخکې دا تفسیر لیکلی سوی، تفسیر القمی. دا بعضې خلک وایي قاري صاحب دا پیتنه جوړه کړې ده. نه، تاسو ته په ذهن کې در کړي دي چې شیعه ده او سني ده. 1200 کاله خو به د ما عمر نه وي. ګوره دا کتاب دلته قاري شفیع الله مؤمن دا زه خپله دا ورسې وی ګورئ، دا څوم تفسیر ده، جلد الثالث ده. لیکن سورة التحریم ته چې ورسئ دې آیات تفسیر کې ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. په دې ځای کې تاسې وګورئ دوستانو، علي ابن ابراهیم دغه روایت راوړی ده، وایي فخانتاهما، قسم کوي وایي له دې نه مراد فاحشتوب ده، یعنی زنا ده. یعنی عائشه رضی الله عنها د رسول الله بیبي دی وایي زنا کړې وه، العیاذ بالله. وایي ولا یقیمن الحد على فلانه، کله چې د موږ مهدي راسي نو حد به په عائشه رضی الله عنها باندې جاري کړي، فيما اتت في طريق البصره وكان فلان يحبها. اعلان دي دلته دغه حوالی ورکړي دي د کتابونو. ګوره طلحه رضی الله عنه چې د جنگ جمل کې سودی راغلل د بصری په طرف باندې، نو عائشه اوس دا یو کتاب نه ده، دلته به په صراحت سره درته ووایي چې د دې بل ملا د کتاب لیکلی ده. خو د الله بندګانو په والله بالله د تاسو په حال باندې د سړي خوا بدیږي. قاري صاحب د دې ځای ته وګوره، یو دقیقه صبر محدث نن صاحب ولې د تلوار د ځان پوهې که بحث کې بحار الانوار دا دلته ورته وګوره د زړه سره. بحار الانوار دا خپله ټاپه ده. ګوره العالم العلامه الحجه فخر الامه شیخ الاسلام مولا شیخ محمد باقر المجلسي، د دې 23م جلده. په دې کې څه وایي؟ په صراحت سره وایي اقول، دې ځای کې وګوره قوله تعالی ضرب الله مثلا، اقول وایي زه وایم، وایي په هیڅ هغه لیدونکي ناقد باندې او په پوهه انسان باندې دا خبره پټه نه وي چې په دې آیاتونو کې تصریح بلکې تعریض نه ده، بلکې تصریح ده بنفاق عائشه وحفصه وكفرهما، چې د رسول الله دا دوه بیبیانې کافري و منافقي و مرتدي ولې. څوک؟ حفصه رضی الله عنها، عائشه. الله بنده اوس قرآن کې رب وایي چې د نبي علیه السلام بیبیانې د ټول امت مورانې دي او د دوی دلته محدثین دي. د الله بنده محدثین دي، عادي ملایان نه دي دا بلاوي. الله دې وکړي چې اوس نو دا سمه ده او ډېره مننه د دې معلوماته. زه ډېر خوشحاله شوم چې دا معلومات مې ولیدل او یو لږ ډېر پوه شوم. الله مو قدرمن سرلوړي کړه. زه یوه خبره به بله درته وکړم، الله په ذات مې دې قسم وي. ګورئ مسلمانانو،
خپل دین او ایمان او عقیده مو غیرت وکړي. یا الله په ذات قسم درته کوم دا ګوره د دې ملایانو کتابونه ګوري د زړه سرونو په والله چې په څه زه خبر یم تاسې خبر سئ داسې کارونه به مو کړي چې تاریخ به بیا جوړوي خو دا ښه داسې نه یاست خبر او ځانونه نه خبروي دا د دغه ژوند خوند درکوي. دا یې ګوره کتاب لیکلی دغه عالم لیکلی ده ښه دا اوس مردار سوی ده خیانة عائشة کتاب لیکلی ده خیانة عائشة بین الاستحالة والواقع د عائشې رضی الله په خیانت باندې کتاب لیکلی چې دا ښځه فاحشه ښځه وه العیاذ بالله. الله اکبر. د دې کتاب 2 صفحه ده دا پاس ورته وګور 2 صفحه د دې کتاب د صفحې سرته سراسو وفضرب المثل بمريم إنما هو تعريض بزوجتي النبي صلى الله عليه وسلم اللتين لم تحصنا فرجيهما عن الحرام قبل وبعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدي نبي عليه السلام پزون کی ويدي شرمگاوي لحرام نساتلي شرمگاوي فرجيهما یعنی د نبی علیه السلام په ژوند کې مزناوي کولې د نبی علیه الصلاة والسلام نه مرګ نه وروسته یې مزناوي. تاسو د الله ذات قسم یهودو دومره توهین د ما د تا د پیغمبر د ناموس کړی هندو کړی سیک کړی د دنیا یو کافر راته وخی راته په ګوته یې کړوی د زړه سره و قربانه کلیسه یالله اوس که نور درته رامخکې کومه نور پسې درته رامخکې کړم نور 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 والله دلته به ناست یې زاړې بسې دا له څه حال سره زه مخامخ یم څه شی اورم زه دا خو ټول اسناد دی په واضح سره موږ روښانه سوه. نو قاري صاحب یو بل سوال لرم. سوال مې دا دی چې قاري صاحب د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول صحابه به موږ منو او خلفای راشدین هم همدارنګه. نو دا اختلاف چې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د حضرت علی کرم الله وجهه هغه خلافت ونه مني دا به په څنګه دا به یو تفصیلي بحث دی زړه سره په هغه کې زه په دې اړه باندې ما ډېرې ویډیوګانې جوړې کړې دي د معاویه رضی الله عنه په اړه باندې والشیا اعتراض په دې کې چې معاویه رضی الله عنه د اهل بیت سره خیانت کړی ده او حالا کې د جنت 2 سردارانو بیعت ورسره کړی ده. اوس که موږ تاسو ووایو چې د معاویه رضی الله عنه خلافت زه نه منم نو دا امام حسن علیه السلام نه منلی. امام حسن علیه السلام بیعت ورسره کړی امام حسین علیه السلام ورسره بیعت کړی ده او د دوی په ژوند او زندگی کې د خوشحالي ژوند او هدیې به ورکولې ګفټونه به یې ورکول او حتی چې معاویه رضی الله عنه فارس الحسین علیه السلام ورباندې خفه کېږي دعا ورته کوي د رحمت دعا ورته کوي. کله چې امام حسن علیه السلام په مدائن کې شیو او په چاکوګانو باندې ووهل د دوی کتاب د تر ټولو معتبر کتاب ده کتاب احتجاج الطبرسي 2 جلد لسمه صفحه ده هغه حوالی د ما په ذهن کې ده په همدغه کتاب د طبرسي په همدغه کتاب 2 جلد لسمه صفحه کې وای امام حسن علیه السلام وای والله ان معاويه خير لي من هؤلاء يزعمون انهم لي شيعه. دما دی وای قسم په الله چې دا څوک د ما د ځانونه شاعر ابو معاویه رضی الله عنه تر غره بهتر ده خو له دوی نه د خپل تاریخ پټ کړی نه له دوی نه خپل تاریخ پټ کړی ده. دوی وای چې معاویه رضی الله عنه ظلم کړی ده نو امام حسن علیه السلام چې له ظالم سره درېدل د ظالم سره ودرېدل ظلم ده کنه ده تا ته وایم ظلم ده کنه بشک. نو څنګه دا امکان لري چې دوی یو معصوم امام معصوم ورته وای دوی او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ریحانه المصطفى هغه د یو ظالم او منافق لبل سره ودرېږي او بیعت ورسره وکړي او دا بیعت هم د دوی په کتابونو کې ثابت ته خو دوی خپل عوامو ته دوی هغاګانې نه ښکاره کوي. دا ټول ستا دلته له ما سره که ضرورت شو قاري صاحب زما سوال دا و چې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د حضرت علی خلافت ونه مني دلته دا نه د خلافت مسأله نه ده الته د معاویه رضی الله عنه د دوی په کتابونو کې لا راځي د مو په کتابونو کې تاسو البدايه والنهايه وګوري نور کتابونه د مسلمانانو وګوري او د دوی کتابونه وګوري الته معاویه رضی الله په صراحت سره ورته وایي چې ای علي د عثمان بن عفان قاتلین ما ته حواله کړه نور زه بیعت در سره کومه
ته له ما نه په اسلام کې مخکې افضل هم یې را باندې د رسول الله قریب هم یې، دا ثابته خبره ده. او خپله امام علي دغه کتاب د نهج البلاغه زه درته ښکاره کړم. امام علي دا د دوی کتاب د نهج البلاغه ورته وایي، د علي رضی الله ته منسوب کتاب ده. ښه چاته؟ علي رضی الله ته منسوب کتاب ده. ښه تاسې وګورئ د امام علي رضی الله عنه په دې خطبه کې نهج البلاغه 392 صفحه ده. په دې کې څه وایي؟ وایي والظاهر ان ربنا واحد، وایي ظاهره خبره دا ده چې د ما او د معاویه رضی الله رب یو ده، ونبينا واحد او د موږ نبي یو ده، ودعوتنا في الاسلام واحده، د موږ دعوه په اسلام کې یو ده. لا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستزيدوننا، موږ له دوی نه په ایمان کې زیات نه یو او دوی له موږ نه په ایمان کې زیات نه دي. الامر واحد، یو کار د موږ په منځ کې، الا ما اختلفنا فيه من دم عثمان، د موږ اختلاف د عثمان رضی الله په قاتلینو کې په خلافت کې علي رضی الله خپل ویل چې مخالفت په خلافت باندې نه ده، نه مو په امامت، بلکې د معاویه رضی الله عنه اختلاف چې لما سره دغه د عثمان ابن عفان رضی الله عنه د قاتلینو په باره کې او د غدي وینو په باره کې ده، او دی وایي چې موږ له دې نه بیزاره. سمه ده، ډېر بس پوه مننه. اللهم ما تاسې هر څوک یې ګور دي زړه سره. ما دا بعضې ملګرو ته ویلي دي دا څوک چې له موږ سره مخالفت کوي یا یو خبر او بله خبره کوي، دې ته وایو چې تاسې موږ وڅارئ، هر کتاب حواله چې زه درکړم ورسره ویې ګوره. و ما باندې د حق دا ده چې زه له ما نه کتاب وغواړې او زه د کتاب حواله. اوس ګوره زه تاته یو بله خبره کوم، ډېر ملګري په ما انتقاد کوي چې د صحابو توهین کوونکو ته یا د رسول الله د امهات المؤمنین و توهین کوونکو ته ولې کافر وایې؟ د تا نوم څه شی ده؟ منان دې نوم ده؟ منان دی. عبد المنان. منان ځان ته مه وایه، عبد المنان وایه. ښه عبد المنان صاحب د زړه سره د تاسې اوس همدغه موبایل خراب سي او زه مستري یمه در جوړومې، تاسې ما ته راسې چې راته وایې چې قاري صاحب دا موبایل مې نه چالو کېږي، دا را جوړ کړه. او ولې نه چالو کېږي؟ زه به درته وایم چې په دې کې دا ځای خراب ده، دا ځای خراب ده، دا ځای خراب ده، دا ځای خراب. ما چې کله د دې موبایل خرابي درته په ګوته کړه، اوس ته په ما دا اعتراض کولی شې چې دا موبایل تا را خراب کو؟ نه نه مس وایي. ما څه شی تا ته په ګوته کړل؟ تا مشکلات دې په ګوته کړه چې دا ځای دا ځای دا ځای خرابي مې درته په ګوته کړه. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و توهین کوونکو ته ما کافر نه دی ویلي، د رسول الله د امهات المؤمنین و توهین کوونکو ته ما کافر نه دی ویلي، بلکې د دوی کفر مې درته په ګوته کړی. سمه ده سمه ده، ومې منل قاري صاحب، ټول شی به مې منل. ما کله بله خبره کړې، خو نه ما فقط دغه سوال راته و چې ته ما لایف وکړی، خو په تشریحاتو کې یا په جزئیات کې یو ستا خبره مې واورېده، بل شی مې واورېدلی نه وه. نو اوس چې دی په جزئیات کې ټول شی راته وشول، بس ما ومنل ټوله خبره. ما زه هېڅ اعتراض نه لرم، فقط دغه شی چې دی راته بس ټول خبره ده. عبدالمنان صاحب نه دا درخواست ده چې ته په دغه زمانه کې کوم شیعه دي او چې تاسو ته میلاو شي د ابوبکر عمر حضرت عایشه دا مسلمان بي ومنه مو بي دا ومنه چې حقیقت مسلمان دي. دا کتاب کې څه لیکلي دی په عمل کې هم دي. مخته مسلمان یو څه کتابو کې مسلمانۍ راغلي دی هغه مو منلي دی، هغوی کوم کتاب کې کوم کوپر راغلی دی هغه مني. ته بیا څنګه د مسلمان یې؟ بشک. جزاک الله. مننه عبدالمنان صاحب. قاري صاحب ډېر خوشحاله شوم بس چې تاسو سره مو خبرې وکړې ټول دوستان سره، او مننه د ټول جوابونو نه. ما خپل جوابونه واخیستل. اللهم بارک. ډېره مننه. ښه وخت. ښه کامران